ملګرو د افغانستان غوره لیګ یا APL د دوهم ځل لپاره ترسره کیږي. یوه ګیله مو له افغانستان کرکټ بورډ څخه دا ده چې دا ځل باید د افغانستان غوره لیګ باید په افغانستان کې ترسره شي، نه په بل کوم ګاونډي هیواد کې، ځکه چې دلته د کرکټ ډیر سخت مینوال دي. دوی غواړي چې دا لوبه له نږدې وګوري، خپل لوبغاړي له نږدې وګوري او له نږدې څخه یې تشویق کړي. او همدارنګه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه عواید چې د کرکټ څخه راځي یا دغه لیګ څخه راځي، هغه پیسې باید په خپل افغانستان کې مصرف شي او په خپل افغانستان کې د خلکو کارونه باید سره جوړ شي، ځکه چې کرکټ د عایدو تر ټولو مهمه سرچینه ده. په همدې خاطر باندې افغانستان جمهوریت دولت دوی ته ډیره لویه او شخصي بودیجه اختصاص کړې ده چې دوی له هغه څخه ګټه اخلي. ملګرو راځو د افغانستان غوره لیګ په باره کې درته معلومات درکوو چې څه وخت ترسره کیږي او تیر وخت یعنی تیر کلونو کې څنګه ترسره شو. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکوي چې د افغانستان شلوریز غوره لیګ یا APL به د دوهم ځل لپاره پیل شي. د کرکټ بورډ لخوا په خپاره شوي خبر کې راغلی چې دا لیګ به د روان عیسوي کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شي. په خبر کې راغلی چې په لیګ کې به د مخکې په څیر 15 لوبډلې او ترمنځ به 24 لوبې وي، خو د ځای په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. کرکټ بورډ د افغانستان غوره لیګ د دوهم ځل د ترسره کولو لپاره هند انتخاب کړی و، خو څه موده مخکې هند د دې لیګ د کوربتوب څخه ډډه وکړه. د افغان کرکټ غوره لیګ لومړی فصل په عربي اماراتو کې ترسره شو. په یاد لیګ کې د کابل، کندهار، ننګرهار، مزار او پکتیا لوبډلې شاملې وې. د دې لیګ لومړی اتلولي هم د محمد نبي په لوبډلمشرۍ او مزاري لوبډلې د راشد خان په لوبډلمشرۍ د پکتیا د لوبډل څخه وګټله. مخکینی لومړی لیګ په عربي اماراتو کې په ښه ډول ترسره شو چې په زیات شمېر نړیوال مشهور لوبغاړو هم برخه پکې واخیستله. په تیر لومړی لیګ کې افغان تماشاچیانو هم په زیات اندازه او د یاد لیګ پر مهال یې زیاتې خوښي څرګندولې. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې کرکټ بورډ په هیواد کې د شپږیزې کرکټ شلوریز لیګ د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی و. کرکټ بورډ ویلي و چې د دې لیګ شپږم فصل به د شپږو لوبډلو ترمنځ د روان کال د اګست په میاشت کې پیل شي. ملګرو که چیرې غواړئ چې همدارنګه د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ. ملګرو ویډیو ضرور لایک کړئ ترڅو زموږ لا ښې ویډیو تاسو ته راوړو.